د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې روغتیايي کارکونکو د غزې په شمالي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پیل کړی دی، خو یادونه یې کړې چې د تیلو او درملو مهم اکمالاتي کاروانونه د اسرائیلي ځواکونو لخوا د خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په پیل کې په 2 کمپاینونو کې د غزې په مرکز او جنوب کې 4,40,000 د غزې ماشومانو ته د ګوزنډ د ویروس د چټک خپرېدو د مخنیوي په موخه له اسرائیلو سره د خبرو اترو د کمپاین د یوې برخې په توګه د شفاهي واکسین لومړي دوزونه ورکړل. نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 3م پړاو کې د غزې په شمال کې شاوخوا 2 لکه نور ماشومان واکسین کړي. د مسؤلینو په خبره د پولیو روان کمپاین به د روانې اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام وکړي او بیا به د یوې میاشتې په موده کې یاد کمپاین بیا ځل تکرار کړي ترڅو د شفاهي واکسین دوهم دوز هم تطبیق شي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې کاروان د دوشنبې په ورځ درول شوی. د ملګرو ملتونو د پرسونل د تګ راتګ لپاره UNRWA ویل چې کاروان په ځانګړي ډول شمال ته د ملګرو ملتونو یو ټیم د واکسین کولو کمپاین په لار اچولو کې مرسته کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې دوی د غزې ښار الشفا روغتون ته تیل او طبي توکي هم راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په شمالي سیمو کې د ګوزنډ ضد واکسینو کمپاین څه باندې 1 اونۍ وړاندې پیل شوی چې موخه یې د غزې په ماشومانو کې د دغې ناروغۍ د چټک خپرېدو مخنیوی دی. حماس او اسرائیلو دواړو موافقه کړې چې په ځینو سیمو کې د ماشومانو لپاره په هر کمپاین کې واکسینونه ترسره شي.